الله جل شانه عم نواله انسانان بیا خاص کر مسلمانان دا په اجتماعیت باندې امر کړی دی. الله جل شانه د مسلمانانو څخه اجتماعیت او یو ځایوالي غواړي. الله جل شانه مسلمانان امر کړی دی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تاسی الله جل شانه په دین پوری لاس ونیسئ، اجتماعی زندگی تیر کړئ، اختلاف او تفرق مکوئ. د اجتماعیت تربیت اسلام و مسلمانانو ته د دې تعلیم دا د لمانځه په شکل باندې ورکړی دی. په ورځ کې 5 ځلې مسلمانان دا و مسجد ته راغواړي. په ورځ کې 5 ځلې مسلمانان د کلي په مسجد کې جمع کیږي. په هفته کې د علاقې په سطح باندې مسلمانان د جمعې لپاره جمع کیږي. په کال کې 2 ځلې مسلمانان د ټول وطن د عیدګاه په شکل جمع کیږي. در هر روز 5 مرتبه مسلمانان یک محله بری نماز در مسجد جمع میشه. در هر هفته مسلمانان یک علاقه بری نماز جمعه جمع میشه و در هر سال 2 مرتبه مسلمانان یک ولایت بری نماز عید جمع میشه. در اینمی درس است بری مسلمانها که باید مسلمانان امت متحد و متفق باشه. مثل که ما و شما در روز 5 مرتبه پشت یک امام جمع میشیم، اینطور در خارج از مسجد هم باید ما و شما متحد و متفق پشت یک امام، پشت یک امیر متحد و متفق باشیم. باید ما و شما یک امیر داشته باشیم و اطاعت اونمو امیر باید ما و شما کنیم. بیا چې کله موږ او تاسو مسجد ته راسو، په مسجد کې موږ او تاسو ټول په صف کې دریږو. په صف کې د ځوان او د سپینږیري، د مالدار او د غریب، د خان او د مسکین د دې فرق نه وي. داسې الله جل شانه را تشي چې بیرون د مسجد نه باید د مسلمانانو په منځ کې داسې اتحاد او اتفاق وي، تقسیم بندی باید نه وي. مسلمانان باید په علاقو باندې، په قومونو باندې، په قبیلو باندې، په طبقو باندې باید تقسیم نه. لکه په مسجد کې چې په یوه صف کې ټول مسلمانان د هر قوم و د هر قشر و د هر زبان و د هر وطن و د هر شکل و د هر عمر دا په یوه صف کې ناست وي. داسې د مسجد نه د باندې هم باید ټول مسلمانان دا متحد او متفق وي. د دې په مابینځ کې باید تقسیم بندي نه وي. دا درس دی.
باید موږ او تاسې د اسلام دا درس د ځان سره واخلو، زده یې کړو. دا جماعت دې ته اسلام اهمیت ورکړی دی، دا د اسلام په دین کې دومره اهمیت لري. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د نارینه انسان لپاره د جماعت المنز دا تر انفرادي المانځه 25 درجې زیات فضیلت او ثواب لري. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفض ب27 درجة. د جماعت المنز دا پر انفرادی او شخصی المانزه باندې 29 درجه فضیلت لري. 29 درجه، یو په 29 درجه دا فضیلت لري. او د نه کولو په صورت کې څومره سزا لري، څومره عقاب لري. د بخاری شریف روایت دی، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمائی لقد هممت ان آمر المؤذن فيقوم ثم آمر رجلا يؤم الناس. ما څو ځلې دا اراده کړې ده چې یو چاته امر وکړم چې هغه اقامت ووایي، او بل چاته امر وکړم چې هغه امامت ورکي. ثم آخذ شعلا من النار فأحرق على من لم يخرج إلى الصلاة بعد. بیا ورسم هغه څوک چې جمعت ته نه حاضریږي د هغو کورونو ته اور واچوم. هغه څوک چې و جماعت ته نه حاضریږي بغیر له عذر لمونځ په کور کې کوي، زړه مې غواړي نبی علیه السلام وایي بار بار مې دا اراده کړې ده چې د هغو کورونو ته اور واچوم. د نارینه لپاره لمونځ په کور کې کول دا د شریعت څخه خلاف عمل دی. یو صحابی دی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا دی پسترگو باندی اڑن دی. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ترالی یا رسول اللہ انی رجل ضریر البصر. یا رسول اللہ زیو انسان ما پسترگو باندی معذور مڑن دیم، او وليس رجل يقودني الى المسجد. دا څوک نسته چې ما مسجد ته ورسوي. افاصلي في البيت. یا رسول الله پکور کې لمونځ وکم اجازه ستا؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي افتسمع النداء. ته اذان اورې؟ هغه ورته وایي نعم یا رسول الله، اذان خو بالکل اورمه، د اذان اواز را رسیږي خو مسجد ته راتلی نسم ځکه چې په سترګو باندې ړوند یم، خپله راتلی نسم، لاره نه وینم، او بل څوک شته نه چې رامې ولي. نبی علیه السلام ورته فرمایي چې اجازه نسته چې په کور کې لمونځ وکړې و مسجد ته راسه، په مسجد کې لمونځ وکړه. کله چې یو څوک چې په سترګو باندې معذوره وي هغه ته هم نبی علیه السلام په کور کې د لمانځه کولو اجازه نه ورکوي. کله چې یو څوک په کور کې لمونځ کوي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وایي چې زه بار بار دا اراده کوم چې د هغه کور ته اور واچوم، د هغه کور وسوځم. نو بیا هغه څوک چې هغه بغیر له عذره په کور کې لمونځ کوي د هغه لپاره به کم گنجایش وي.
د هغه لپاره بیا کومه لاره شته چې هغه په کور کې لمونځ وکړي؟ هیڅ لاره نشته د هغه لپاره، بلکې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس صلاة اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء. د منافق خاصه دا بلده ده چې پر منافق باندې د ماخستن او د سهار جماعت دا ډیر بوج وي. منافق انسان هغه د سهار او د ماخستن والمانځه ته حاضري ورته کول ډیر مشکل وي. وهغه ته ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. کچیر منافقان پتی باندې پوسی چې د ماخستن پر مانځي کې او د سهار پر مانځي کې څومره ثواب دی، که په دې ثواب باندې دی پوسی دی به ودې منځو ته که په پښو نسی راتللی پس کېدلو باندې بزان نه ورسوي، که پښو کار نه کولی پس کېدلو به یې ځان نه رسولی وایي. خو دوی په هغه ثواب باندې خبر نه دي، ځکه دوی د دې لمنځو په راتللو کې کمزوري کوي، سستي کوي. لہذا د جماعت لمونځ دا د مسلمان شیوه و خاصیت دی. قرآن شریف کې الله جل شانه د کافرانو په باره کې فرمایي چې په قیامت کې به چې کله الله جل شانه په حضور کې کافران پیسي خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. چې کافران به د قیامت په ورځ باندې سترګې ذلیلې وي، سترګې به ټیټې وي او په دې پر مخانو باندې به د ذلت آثار ښکاره وي. الله جل شانه یې سبب بیانوي چې دا ځکه چې په دنیا کې دی جوړ و، دی سالم و، ما د دې څخه په دنیا کې سجده وغوښتل، په دنیا کې په سالم حالت کې دی و ما ته سجده نه کول، نو ځکه نن دی د سجدې کولو او د الله جل شانه د راضي کولو طاقت نه لري. تفسیر قرطبي د سعید ابن جبیر رحمه الله قول نقل کړی دی، وای دا هغه خلق دي چې په قیامت کې به ذلیل وي، الله جل شانه په حضور کې به سجده نسی کولای، شرمنده به وي. دا هغه خلق دي چې په دنیا کې به د حي علی الصلاة او حي علی الفلاح आवाज اوریدي، مسجد ته به نه راتلل. چا چې په دنیا کې د حي علی الصلاة او حي علی الفلاح आवाज اوریدي، مسجد ته نه حاضرېدل، جماعت ته نه حاضرېدل، په قیامت کې به دغه خلق د الله جل شانه په حضور کې شرمنده ولاړ وي. په قیامت کې به دا خلق د الله جل شانه په حضور کې د سجدې کولو کوشش وکړي، خو سجده به نسي کولی، ځکه چې په قیامت دنیا کې د الله جل شانه د کور څخه ودی ته आवाज کېدی چې راسي د الله جل شانه ملاقات ته، ځکه لمونځ د الله جل شانه ملاقات دی، دینه حاضرېدل. حدیث شریف کې راځي چې په دنیا کې چې په کومه طریقه باندې مسلمانان په مسجد کې کښېني، څوک د صف اول اهتمام کوي، په قیامت کې چې کله مسلمانان د الله جل شانه ملاقات کوي، حقیقي ملاقات، خلق به په دغه ترتیب باندې ناسي، په کم ترتیب باندې چې په دنیا کې دی ناست و. په دنیا کې چې کله خلق په صف اول کې کښېني، شاید چې د صف اول اهتمام وکړي، څوک چې و امام ته نږدې کښېنستله، همدا خلق به په قیامت کې د الله جل شانه په دربار کې و الله جل شانه ته اقرب او نږدې وي. ځکه دا مجلسونه
چې په دنیا کې دي دا د الله جل شانه د هغه حقیقي مجلس انعکاس دی، دا د هغه مجلس تشبیه ده چې دلته چا د صف اول اهتمام وکي، دلته د امام د قرب او نزدېوالي چا اهتمام وکي، دا به په قیامت کې د الله جل شانه په هغه حقیقي مجلس کې و الله جل شانه ته نږدې وي. او بیا ما وویل چې دا لمونځ و موږ او تاسو ته دا درس راکوي د اجتماعیت، و موږ او تاسو ته درس راکوي د اطاعت، و موږ او تاسو ته درس راکوي د پابندي. دا درې درس په دې جماعت کې پراته دي. اول درس دا د اجتماعیت دی، لکه څنګه چې په مسجد کې بغیر له تفاوته د قوم، بغیر له تفاوته د زبان، بغیر له تفاوته د قبیله، بغیر د تفاوته د عمر، بغیر د تفاوته د مال، بغیر د تفاوته د رتبه، هیڅ تفاوت لحاظ نه وي. هر څوک شرالی پر کم ځای باندې کښېنستی هغه د هغه ځای مستحق دی. داسې راته په د باندې اجتماعي زندگی کې دا مسجد درس راکوي چې د باندې اجتماعي زندگی هم د مسلمانانو باید داسې وي چې یو او بل مسلمان باید بغیر له تفاوته د قوم، بغیر د تفاوته د قبیله، د زبان، بغیر له تفاوته د منصب یو د بل سره د انسانیت او د اسلامیت پر لحاظ باندې باید یو د بل احترام او قدر وکړي. دا د مسجد درس دی روزانه، دا د جماعت درس دی روزانه چې راکوي چې موږ او تاسې باید خپل اجتماعیت برقرار ولرو. هغه څوک چې خلق و قومیت ته دعوتوي، هغه څوک چې خلق و عصبیت ته دعوتوي، اونمو کی مردم را به قومیت دعوت میکنه، اونمو کی مردم را به وطنیت دعوت میکنه، اونمو غلط است. لیس منا من دعا الى عصبیه، لیس منا من قاطع على عصبیه، لیس منا من مات على عصبیه. اونمو کس از جماعت ما نیست. نبی علیہ السلام اعلان کرد کسی که مردم را به قومیت دعوت میکنه اونمو از جماعت ما نیست. کسی که مردم را کسی که مقاطعه میکنه، بر قومیت مقاطعه میکنه، فاصله میگیره از دیگر بر قومیت، اونمو از جماعت ما نیست. کسی که بر قومیت مرد. قومیت در اسلام اهمیت نداره. اینمی قومیت و لسانیت و وطنیت فقط برای تعارف است. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. در میان ما و شما فقط یک چیز مطرح است، ما و شما تمام مسلمان هستیم، ما و شما تمام امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هستیم. بس ما و شما تمام به قوم مسلمان هستیم، ما و شما تمام به ملت ابراهیمی هستیم. بس دیگر قوم و ملت بری تعارف است، بری تفوق نیست که ما بر شما، شما بر ما تفوق و بالایی خود را بیان کنی. این اهمیت نداره. اینمی جماعت که ما و شما در مسجد میشینیم، ای با ما و شما اینمی درس میته که در یک صف از اونمو جا شروع کنی تا اونمو جا در یک صف یک از دیگر در قوم جداست، یک با دیگر در زبان جداست، یک از دیگر در شکل جداست، یک از دیگر در رنگ جداست، یک با دیگر در وطن جداست، ولی در یک صف، در یک مسجد، در یک صف تمام برابر است. در بیرون از مسجد هم ما و شما باید اینطور زندگی کنیم. اینمی درس اسلام است. و دوم اسلام به ما و شما در اینمی مسجد هر روز 5 مرتبه در اینمی مسجد درس اطاعت میته.
اگر مسلمان هستی و در پی کامیابی هستی، در طلب کامیابی هستی، کامیابی می خواهی، راز کامیابی مسلمان در اطاعت است، راز کامیابی مسلمان در اتحاد و اتفاق است. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیث شریف امر کرد علیکم بالسمع والطاعه وان تأمر علیکم عبد حبشی. اگر بسر شما یک غلام امیر شد و نمو غلام هم برنگ سیاه بود، حبشی بود، شما باید اطاعت او نمو غلام کنی. امیر کی شد باید اطاعت کنی، اطاعت ضروری است. مثل که در اینمی مسجد اینجا که کدام امام استاد شد، حال که امام گفت الله اکبر، امام برکوع رفت، حال در پشت امام 100 نفر است، 200 نفر است، 1000 مردم است، بالا است، پایند است، بیرون است، داخل است. یک کس هم نمیگوید که امام کی است که امام برکوع رفت، ما نمیدیم برکوع. نه، وقتی که امام گفت که الله اکبر تمام برکوع میره. امام گفت که سمع الله لمن حمده، تمام مردم سمع الله لمن حمده. امام را که شنید تمام اطاعت میکنه، سمع الله لمن حمده. امام را شنید تمام بالا میشه، استاد میشه. در اینمی به ما و شما درس میتا که ما و شما که کدام امیر داریم و نمو امیر که هر شخص هست که بسر ما و شما امیر شد، باید ما و شما اطاعت او نمو کنیم. در اینمی فلاح و کامیابی مسلمان ها مزمر است، در اینمی کامیابی مسلمان است. علیکم بالسمع والطاعة فی المنشة والمکره فی اليسر والعسر. یک کس که بر سر ما و شما امیر میشه و یک حکم صادر میکنه، در اونمو حکم اگر بر ما و شما فایده باشه هم باید ما و شما اطاعت کنیم، اگر بر ما و شما نقصان باشه هم باید ما و شما اطاعت کنیم. اگر در اونمو حکم بر ما و شما آسانی باشه هم اطاعت میکنیم، اگر بر ما و شما در اونمو حکم تکلیف باشه هم باید ما و شما اطاعت کنیم. پدی کی کامیابی ده، مسلمانانو هم پدی کی کامیابی ده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام امتحانی. نبی علیہ السلام یو غلام لري، زید رضی الله عنه. د زید رضی الله عنه زوی دی اسامه رضی الله عنه، د غلام زوی دی. نبی علیہ السلام په آخری مرض الوفات کې د خپل غلام زوی دا د یو لشکر امیر جوړي. لوی لوی صحابه کرام، لوی لوی صحابه کرام په دې لشکر کې دی. نبی علیہ السلام امر وکړي چې دغه اسامه د دې لشکر امیر دی. بعضی صحابه کرام شکایت وکړي چې لوی لوی صحابه کرام موجود دي، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، لوی لوی موجود دي، دا خو یو کشر الک دی، بیا د غلام زوی دی. لوی لوی صحابه کرام مهاجرین او انصار موجود دي، نو دی څنګه امیر جوړیږي؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خواب کړل انکم تطعنون فی امارته وقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه وأيم الله إنه لخليق للإمارة. نبی علیہ السلام صحابه ته خواب ذکرل، بس ماشي مقرر کی تاسې باید اطاعت وکړي، او صحابه کرام هم مقرر کی ومني. صحابه کرام په توري مشوره او خبره پیش کړ. نو ما او تا ته په دې لمانځه کې دوهم درس دا راکړي چې موږ او تاسې باید
چې کم څوک را باندې مقرر سي په لوړه سطح باندې د امیر المؤمنین په سطح باندې که د ولسوالو د والیو د قومندانو د مشر په سطح د دې جماعت څخه باید دا درس واخلو موږ باید د هغه اطاعت وکړو په هر شي کې خاشع ماتول په هر شي کې نکتې رایستل دا خدا سي نه دی او دا داسې نه دی دا پکار نه و او دا پکار نه ده او دا داسې سي او دا داسې سي په هر شي کې چون او چرا پکار نه ده دا د لمانځه درس دی او ما او تا ته چې په لمانځه کې ما او تا د امام څنګه اطاعت کوو په امامت صغرا دی ته وایي لکه څنګه چې په دې کې اطاعت کوو په امامت کبرا کې هم داسې اطاعت وکړو الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د لمانځه په صحیح طریقه د ادا کولو توفیق را نصیب کړي او چې په لمانځه کې څنګه پابندي کوو الله جل شانه دې زموږ او ستاسې د باندې زندگی د لمانځه د زندگی مطابق جوړ کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.